بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوګومینوال اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. چغرزو سیمه ترغلم چغرزو سیمه چې دا د خلاګانو یو زنګو ده. د دې سندریز مازیګری او سکړی مخمونه مثال نه لري. په مختصر خبره کو دلته یو ماشوم دی. د ماشوم نه لګه پښتنه کو چې هغه د چغرزو سیمه په حواله باندې مونږ ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی؟ شاه فیصل رحمان. شاه فیصل او بیا رحمان. دا درې نمونه. ته ځان سره څنګه ګرځې یار؟ ها؟ دا بس ځان سره ګرځولای شي دا؟ خزه بهر کې دلته تاسو ته څه کمی ده په دې علاقه کې څه کارونه کول پکار دي؟ څه پکې کمی پکې څه ده؟ زمونږ د علاقه چې دا ښکلې سیل ځای دی په دې لکه حکومت لږه ترقي ورکړه دا ښکلې ځای دی د سیل لپاره. کم څیزونه پکې داسې دي چې هغه نشته پکې؟ اوبه شو او داسې دا نور هر سړکونه دا هر څه دا پکې خراب دي. نو حکومت ته څه چې دا څه کوي چې دا سم کړي دا ښکلی سیل ځای دی او دا ښه ځای دی. خلک په دې سیل ځای خوښوي به هم ډېر او دا ښه ځای دی د سیل لپاره. ډېر زیات ښه. جی خوګومینوالو چغرزو سیمې ته راغلی یم. دلته را سره د خلیل بنیري صاحب یو ورکوټې شان بچنګې ولاړ دی. هسې یو څو پوښتنې ته کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ فهد خلیل. فهد خلیل بارمل کې د وخت تېر کړی که نه؟ او جی. او دلته هم راغلی که نه؟ او جی. دا راته ووایي د هغه ځای او دې ځای په خلاګانو کې څونه فرق دی؟ هغه ځای ډېر زیات وخت دی که دا ځای؟ دا زمې ځکه غوښتې دلته ډېر شینوالی دی ښایسته ښایسته غرونه دي او دلته پاکې هواګانې دي. پاکې هواګانې دلته خو سوده ګاډي ماړي چلیږي او دا هوا یې صفا نه وي ځکه مې دا زیات خوښ دی. ښه دا کوم شاه زلمي چې دي که نه دلته ژوند کوي او تعلیمونه یا کوي یا نه کوي څوک چې بې پیدي ګرځي یا دا چرس پاوډر وغیره دا غلط چې ګرځي که نه د ټول لپاره مشترکه څه پیغام لري؟ ته ورته څه وایي؟ زه ورته دا وایم چې بس خپل تعلیم حاصل کړي او دا غلط کارونه پرېږدئ او چې بس خپل تعلیم حاصل کړي نو ښه انسان به جوړ شي او چې سکا کارونه کوي نو ښه انسان به نه جوړېږي. ګوره که نه پلار یې چې کوم دی خلیل بنیري صاحب دی نو زوی هم چې کوم دی هغه شان سوچ لري. یو شعر به زه د اسراتل صاحب یو څو کړو کې زه ویم چې که د غربت د حادثو ډکو خو ماشومتوب د خوشحالو ډکو د مور په غېږ کې به وده شو مزه هغه خوب څومره د مزو ډکو تا جوړولې کوټنۍ د خټو زما به جیب د بلورو ډکو هغه د جالو نه بچي راغستل زمون به کور د خارونو ډکو اتله هېڅ نه و خو هر څه ډېر و چې نیت صفا زړه د پښتو ډکو. دا د خلیل بنیري صاحب زوی دی زما وراره دی. زه ویاړېږم چې دغه شان ځوانان په هره سیمه کې په هره خاوره کې را پیدا شي هغه خپل ځان لپاره هم ښه شیان وکاروي او د قام لپاره هم یو ښه پیغام ولري. نو ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه. ډېره شکریه ډېره خوګومینوالو چې ما تاسو ته وایي چې چغرزو سیمې ته راغلی یم نو ډېر زیات خوشحاله یم. کچ کچ ماشومان دي موقع ده که نه چې د دوی نه هم یو څو خبرې د لټون بنیر په دا شیشه تاسو ته راولم. یو ماشوم را سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ اسد رحمان. ورته لږ چیتې زه سره ځان چیتام ښه څه به ویل غواړې یار دې مینوالو ته؟ زه ویل غواړم چې د بنیر کې سم ښکلې علاقې دي او بار هلته کې چغې دي ګاډي دي او رڼې دي. خو د بار ملک او دې ځای خبره شوم. ته به مینوالو ته څه ویل غواړې چې دې چغرزو ته راشي دا ځای څومره ښکلی دی؟ په اوله خبرې وکړه که نه دا ځای ډېر ښکلی دی را دي شي دلته څه څه دي ما ته پکې ووایه دوه درې پکې ووایه څه څه دي چغرزو کې؟ ښکلې هواګانې دي شین شین باغونه دي او ښکلي مرغو چغارې دی درې او ښکلي ځایونه دي یخ ځایونه دي که نه په ژمي کې دلته وایي واورې کېږي ښکلي واورې کېږي. ته د واورو نه څه جوړې را جوړې ګرځې پکې؟ ښه او سبق وایې که نه؟ ته په څه کې سبق وایې؟ زه په ښه دا مې درنه وسو ځکه تپوس وکړو چې لکه ماشومان سبق له نه ځي سکول ته نه ځي او مو پلار سره دوکې کوي هسې پیسې خوري بیا سکول ته نه ځي بې پیدي ګرځي ماشومانو ته څه وایې؟ هغوی ته وایم چې سکولونو ته ځئ ځان دا خرچې مه کوئ لوپریانې مه کوئ ځان سکولونو ته ځئ ښه سړي نه جوړ شي بیا به سبا لوپریانې کوئ بیا به صحیح نه چې ځان سکولونو ته ځئ نو بیا به ډاکټران شئ روپۍ به وګټئ نه مو پلار خدمت به وکړئ د قام خدمت به وکړئ که نه چې خوګومینوالو دا کچ کچ ماشومان دي لوی لوی خبرې کوي. الله دې وکړي چې دغه شان ماشومان دغه شان ګلالي زمونږ په هره سیمه باندې لکه د ګلینو په شان رالوی شي راښکلي شي او وزیږي. ډېر زیات ښه. وګورئ د ماشومانو دې خبرو ته چې دوی دردمند دي د دې علاقې په دې خاوره باندې په دې ولس باندې غمجن دي او وایي حکومت نه واکدارانو نه دا غوښتنه کوي چې هغه د دې ځای دغه روډونه د دې ځای دغه ښکلاګانې د هغوی چې کوم وس د سره سي هغه خپل کار وکاروي او د دغې دپاره په عملي توګه باندې اقدامات وکړي. ډېره زیاته مننه شکریه. اوکې سر.